او دا د تاریخ حکم دی دا ځای نه کړه چې هر څوک موږ مړه کړي پر دې وطن د بل چا اختیار ونه کړي بې له افغانه بې له پښتانه دا وطن به افغان چلوي دا وطن به پښتون چلوي او په انصاف به چلوي دا پښتانه ثابته کړې ده له زمانو یې ثابته کړې پښتانه په تاریخ کې د ډېرو زورورو قومونو منځ کې دی پروت دی افغان وطن په کتب کې د اوس روس او ماوناورنیر دا ډېر زورور خلک دا د همسایګان دي پر کیڼ اړخ عرب او ایران پراته دي پر ښي اړخ چین دی لاندې هندوستان دی زموږ آبادي د دې زورورو په مخ کې بیخي لږ ده موږ ډېر کوچنی کام یو لیکن د تاریخ یو تاریخدان دا نه دي ویلي چې کله هم پښتون یا د روس ایجنټي کړې ده د چین دپاره یا د چین ایجنټي کړې ده د هندوستان دپاره یا د هندوستان دپاره ایجنټي کړې ده د چین خلاف دې کام په شکه شمله په اسکه غاړه دلته قربان وخت تېر کړی دی او په دغه دوران کې پر ټول دغه یې پاچاهي جوړې کړي عزیزان دا موجوده پاکستان دا نن چې غریږي وموږته دا موجوده هندوستان چې نن یې ټنګونه لري دا دواړه در افغان د لاس لاندې پاتې شوي افغان یې مخکښ و افغان یې باچا و افغان یې رهبر و دا نن دواړه ایټمي ملکونه دي دنیا جهان ته درځي او موږ یې په مخه اخیستي یو پر خپل وطن یې د ده په خیال موږ چوکیداران کړو موږ یې فلانان کړو موږ یې پستانان عزیزانو ښکنځل چاته نه کوو چا سره بدي نه کوو خبره دا ده موږ په دې وطن کې په هسکه غاړه ژوند کول غواړو پاکستان ساتل غواړو موږ پاکستان ماتول نه غواړو پاکستان زموږ ملک دی پاکستان اووه کاله به یې عمر وي اته اویا کاله به یې عمر وي تر ما به یو کال مشر وي پاکستان دا افغان دا بلوچ دا سندی دا پنجابی دا وطنونه د زرګونو لاس د دې وطن ځاله ده د دې وطن اوسېدونکي خلک دي په یوه نه یوه خبره ځان افغان ته برابروه ځان د افغان سره به دې ته برابروه او اراده دا ده عزیزانو خبره دا ده چې نن ستا وطن خلکو وکاتئ ستا وطن د دنیا جهان د نعمتونو ډک دی که دا وطن دی که افغان دی که د بلوچ سیمه ده دا د دنیا د نعمتونو ډکه ده نن بده خبره دا ده نن دنیا زورور دا خیال کوي چې زه په زور د خلکو ځکې نیولی سم زه او کړي هم دي دا چې خلک ولرو د آزادو ملکو پرزیدنټان یې ژوندي ونیول راوسته په داسې یو حالات کې عزیزانو پښتانه وایي د جنګ په ورځ اس پې نه څربېږي موږ له زن 3 کالو نارې یې ویلې چې وسړیه بده را روانه ده نه ده پروا نه لري اوس هم ناوخته دي اوس هم چې کم سے کم پښتانه په دې پوه دي چې زما وطن ته خطره ده پښتانه دا الیت لري زه اوس هم دا وایم نه دلته عدالت شته نه دلته حکومت شته نه دلته انصاف شته نه دلته هغه اسلام چې قرآن کریم وایي هغه شته دوکه ده فراډ دی بدماشي ده د دې دپاره دا درنې خو به جاري زه تجویز کوم په لګیا هم یم دلته به د پښتانه جرګه کېږي د ګډ پښتانه جرګه به کېږي 1000 کسه راغواړئ 1200 کسه راغواړئ 1500 کسه راغواړئ دا جرګه به دا فیصله کوي چې موږ په دې وطن کې به ژوند څنګه کوو دا خپلې خزانې دا خپلې شتمنۍ دا خپل خدای راکړي نعمتونه به څنګه ساتو همدغه په دې دوران کې به په کار دا دی مهرباني وکړئ ګردې پاچیان یې اوري زه پسې ګرځم ګډ پښتانه د چتراله نیولې تر زارې پورې ګډ پښتون وطن حتی زموږ په وطن کې کشمیریان لا هم پکښې بیا دا پښتون پکښې د دې هم یو لویه جرګه پکار 2 3 4 ورځې چې به یو هغه سره کښېنو ښه په سړه سینه پر وژنه خېږو او کام دا فیصله وکړو چې وروره پاکستان ماما ول خوښه ستا د شیرخانۍ که په تاثیر پرې کولالۍ کې په نوري را سره جوړوې پاکستان سره جوړوو یې پښتون به سیال وي د پنجابي سیال وي د سندي سیال وي
د بلوچ سیال وي د فلاني سیال وي پارلیمنټ وي فوج او اجنسیانې به په سیاست کار نه لري پارلیمنټ به فیصلې کوي د هر کام دولت به د دوی په خدمت کې د دوی پر وسایلو به آئینی ضمانت یي چې د بلوچ په وطن کې چې هر څه دي هغه د بلوچ په چي دپاره ګرد مه راکوو ګرد نه غواړو لیکن داسې به نه کوې ما تر بله سهار ماښام پر یوه ګوټ جنګ سره کوو موږ وطن دغه کړی دی عزیزانو دلته ملګري وویل شهید خوشحال وویل کډه کول زموږ کډه کول زوی ډېر اسانه دي ورته سوات 25 لکه زه ډېر خلک 20 لکه د کوټې ډېر خلک د شپې به د غرو پر سر دا دوی چې ساتلي دي لمارانو دې به به کلو ته ګولۍ ونیوې پوځ به د غره ته ګولۍ نیولې وې دا ګډ سوات یې په یوه میاشت ګډ سوات یې په سره ګرمي کې راوار کړي په مردان کې په خیمو کې واچوه پر مسعودو خسانو باندې دا الزام و چې فلانی 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 دهشتګردي کوي دوی روغ مسعود راکاږه کوي روغ مسعود یې راکاږه کوي بیا تاسو د مسعودو علاقه نه دی لیدلې ده د مسعودو آبادي ډېره ده دا ور زیات خبر دی سپینکای غذا یو کښنی بیدار کښنی نه دی خو مسعود آبادي دومره ډېره ده چې سپینکای غذا یې ور وبېږي وهر سړي ته 1000 فوټه ځمکه نه رسېږي نو دوی خوارانو په غونډیو کې کورونه جوړ کړي کم سے کم هر مسعود سړی په محنت پر کور باندې 1 کروڑ روپۍ 1.25 کروڑ روپۍ 2 کروڑ روپۍ خرڅوي و دغه تجاوزونه ونیول چې مسعود دهشتګرد شوی دی و دا تجاوزونه ونیول په زراو تجاوزو بمبارۍ یې پر وکړې دهشتګرد خو په غرو کې و دهشتګرد خو په سمڅو کې و دا ټولې مینې یې ونړولې د داول علاقه د شمالي وزیرستان ډېر زورور مارکیټونه وو و دا ته یې هلک ګړۍ خو نه ده دهشتګرده دکان خو نه دی دهشتګرد مارکیټ خو نه دی دهشتګرد دا روغ مارکیټ یې په بمباریو ټوک کړ ما ته یو سړي قسم واخیستی وزیر سړی و د شمالي وزیرستان ول زموږ د یوه دکان په شمالي وزیرستان کې د یوه واړه دکان پګړۍ 10 لکه روپۍ یو سړی دې ته هم ولکه پاته شوی دی چې یا ګړۍ جن راوباسي یا فلانا جن راوباسي دا ګرد مارکیټونه یې ونړول اوس یې نو بهترین ګراوند پر جوړ کړی دی کرکټ پر کوي دا زموږ هغې زموږ بانول ګرانه نه ده موږ دا اوس 40 غریبان چې شهیدان شوي دي 40 کسه شهیدان موږ کلي نه لرو اوس هنداوړه ته په وطن نه یې ګرځېدلی زموږ په وطن کې لوی کلي 10 کورې 20 کورې 25 کورې 80 کورې غټ کلي دا د پښین د سیدان کلي دي یو ګلستان و یو کلی و هرمزۍ بل غټ کلی زموږ په وطن کې نشته 10 کوره کلی 20 کوره کلی 10 کوره کلی عزیزانو بده پېښه ده نه ده ګرانه سر به سره خلاصوو سره کښېنو به سره جرګه کېږو به ما تجویز دا دی په کار دا ده موږ جرګې وکړو او سمه دا درنه دې سمه موږ دنیا ته ووایو امریکا ته هم ووایو فرانس ته هم ووایو چین ته هم ووایو انګریزانو ته هم دا شتمن کورونه چې عزیزانو دا کم حکومت چې پر ما یې باچۍ جوړه کړې ده د تا سره زما د وطن معاهدې کوي ته هم په خبر یم زه هم په خبر یم دې ته چا ووټ نه دی ورکړی دې په پیسو د زر او زور په همت باچۍ نیولې ده موږ په خواست درته وایو موږ کمزوري خلک یو داسې کمزوري هم نه یو توان لرو موږ امریکې تا ته خواست کوو فرانس تا ته خواست کوو چین تا ته خواست کوو دا زما غل حکومت چې د تا سره زما د وطن معاهده کړې ده زه تا ته خواست کوم دلته مه راځه د وطن مالک دی نه دی د وطن مالک دا ولس دی ما سره معاهده وکړه یا د پاکستان باچا ته معاهده کوې د ما سره یې وکړه د ما سره معنا فرض که په یو علاقه کې 15 پیدا شوي دي غمي پیدا شوي دي 100 پیدا شوي دي راسه مجلس سره وکړو زما ونډه ومنه چې په بشرباغ کې یا په پښین کې یا په ګلستان کې یا په فلاني ځای کې
فلانې کار پیدا شوی دی وروره 10 ماته راکړه 35% ماته راکړه 35 ته واخه 35 امریکې ته ورکړه موږ به د خپل دست هم نه شریک وطن به جوړ کړو پاکستان به جوړ کړو او که تا د دغه بللې د عزیزانو دلته دغه خبره وشوه د تاریاکو خبره وشوه عزیزانو پر دغه تاریاکو باندې محسن دا کار کولی شي په کار ده چې دغه را جمع کړي پر دغه تاریاکو باندې په باجوړ کې په درزونو خلک په ملیشیا مړه کړل پر دغه تاریاکو باندې په ګدون مازی کې په درزونو خلک مړه کړل ته تاریاک کوي ملیشیا یې پر وژغولې ملیشیا یې پر دغه کړې بیا د ګدون مازی په نوم هلته د کارخانو دپاره یو بانه جوړه کړي یو شی یې جوړ کړي دا مړي زما شک دی محسن دې مهرباني وکړي سره راټول دی کې دا مړي په سلګونو دي دا پر تاریاکو په سلګونو خلک زه مړ کړم ناروا دي بلله نن ګلستان سنیولې تر دغه پورې دا بې حسابه په لکو زرو چند تاریاک ستا په حکم کرل کېږي ستا په حکم کرل کېږي په دې ته لښکرې جوړې په دې ته خلک راغږوې بیا موږ په جنګ سره اخته کوي یوه خبره موږ ملګرو یېره شوه موږ پښتنو ته خواست عزیزانو کاکانه ترینه ګلجایه درانه د خدای روی درته رسو د قرآن روی درته رسو مهرباني وکړئ دا بدل شي دا دغه نن مذاکرات دي وازغر ته دغه ته قرآن ورکړه دې بوکچې ته ورته خدای که ته په دې خبرې چې دغه حکمرانان خلکو له ورځي چې سرکسه به درکړم توپک به هم در برابر کړم کلاشینکوفونه به هم درکړم مهرباني وکړه لګیا اوسه موږ خواست کوو عزیزانو د بل په خوله به د بل په والۍ به غوږونه نه چیرئ دا زموږ ذمهواري نه ده که چیرې دهشتګرد شته ته وا شته پوځ شته ملیشیان شته زورور قوتونه شته ته پوه شه دی پوه شه دا لنډر چې تا راوستلي دي ول مورد ماته یو چا وویل ول مورد لاس ول مورد ول ما شهید خدا ته وویل ول ما رالو ول دول دا سل کسې دي څو توپک غواړي څو دغه غواړي بسم الله ځه بسم الله دا عزیزانو مهرباني وکړئ پر دې کار غږ وکړئ ودهني والا که دا غلطي چا کړې بیا یې مه کوئ د پردي کاکړ د غمه څکه د غم ترینه د غم ګجل بادینه موږ لږ خلک د خدای وروی ته وګورئ په پردي غولالۍ دغه مه کوئ مهرباني وکړئ چا دپاره به لښکرې نه جوړوئ دی پوه شه دهشتګرد یې پوه شه دی پوه شه کار یې پوه شه او هسې بسم الله کړې ده پر افغانستان هم افغانستان ګرم که افغانستان ګرم که موږ د افغانستان ایجنټان نه یو لیکن یوه خبره ښکاره کوو ښکاره یې کوو چې کوم سړی په افغانستان د افغانستان په استقلال خوا نه بدي ولکه یو مسلمان دی یا پښتون ولکه یو مسلمان دی یا پښتون اوس خبره ورسره وکړه دغه نه کوي وکیل لیونتوب کوي راویې غواړه مجلس وکړه د دې ځای ته د هغې ملګري وویل د دې ځای ته په کونړ کې دهشتګردان ویني د دې ځای په پکتیا کې دهشتګردان ویني د دې ځای په کندهار کې دهشتګردان ویني ستا تر بریتو لاندې چې ګرځي دا په سترګو نه درځي په سترګو ړوند یې عینکې در ولګوو په غوږونو کوڼې دغه در ولګوو عزیزانو خبره دا نه ده موږ پاکستان ساتل غواړو لیکن په سیالي یې ساتل غواړو یوه خبره دا عزیزه پښتون یو خبره به کوې پښتون که دلته پروت یې که خبر پښتونخوا کې پروت یې که په منځنۍ پښتونخوا کې پروت یې ته د دې وطن مشر ورور یې پاکستان کې یادوه هلته هم ته د دې وطن مشر ورور یې د تا سره چې کوم لږکي واوسي که د ضلع زارې دي که ګجر دي که د ګلګتیان دي که چتراویان دي که د بل دلته د مشر هزاره دي پنجابیان دي پښتانه پر تا دا ذمهواري ده دې ته به ووایه چې عزیزه ته زما ورور یې ته زما ورور یې زما په وطن کې ستا حق هغه دی لکه زما د پلار چې ته ګلګتی یې زما ورور یې ته ګجر یې ته زما ورور یې ته د هندکو وایې ته زما ورور یې دلته ته که سیک یې زما په وطن کې اوسې ته هندو یې زما په وطن کې اوسې ستا به په دې وطن کې هغه حق یې لکه زما د زوی چې ستا د لور به هغه حق یې لکه زما د لور چې ستا د ښځې به هغه حق یې لکه زما د ښځې وي عزیزانو دا وطن
د پښتانه په رهبري کې به پرمخ ځي او پښتون به مهرباني کوي خپل لږکي خپل اقلیتونه به د ذمهوارۍ په شان پرمخ د ځان سره بیايي موږ جګړې ته نه یو تیار موږ جګړې نه کوو دا حکومت غیر آئیني دی د پاکستان آئین و چاته بد سړی وایي د پاکستان آئین هغه سړی په انګریزي کې هم دی په اردو کې هم دی هغه سړی چې آئین نه مني هغه غدار بو د پاکستان آئین وایي چې کوم سړی آئین ماتوي آئین معطل کوي په آئین کې خیږي دا د پانسۍ وړ دی موږ آئین نه دی مات کړی موږ په آئین ملنډې نه دي ویلي په آئین چې چا ملنډې ویلي دي هغه خلکو ته معلوم دي تا زما د وطن اسمبلیانې خرڅ کړي دي تا په 30 کروړه سیټان خرڅ کړي دي ته د آئین مجرم یې ته د پاکستان مجرم یې ته د پاکستان د ولس مجرم یې دا تا سره چې ملګري ولاړ دي کوم حکومتونه یې دي دا ګرد د آئین دښمنان دي موږ د آئین د خوا ولاړ اوس نه معلومیږي لکه موږ چې به اوس د پاکستان د بچاو دپاره هم موږ راوړو په زور یې ماتوي در بسم الله پورته فیصله دا ده هارډ سټیټ ته وایي اوس فیصله یې دا ده چې هر مخالف بس په ګولۍ یې طالبان یې مړه کړل ملایان یې مړه کړل په پنجاب کې هلته خلک مړه کړل وزیر مسعود په مخه یې اخیستي دي په وزیرستان کې بده ورځ ده په باجوړ کې بده ورځ ده په تیرا کې خلک په مخه اخیستي دي د دې خبرو بله لار نشته عزیزانو موږ به د ګرد وطن خلک راغونډوو لویه جرګه به کوو غټه جرګه به کوو بیا به د ده سره مجلس کوو او ده ته به وایو چې راسه پاکستان چلو کې نه شو نه ماتوو موږ خدای نخواسته که ستا خیال دی چې ماتوو بیا ولې زه له وژنو پټواريان به راوغواړو کندروګو بلایو به راوغواړو سره کښېنو دا د پښتانه وطن دی دا د پنجابي دی دا د سندي دی دا د بلوچ دی په خوشحالي به سره جلا شو کې ماتوې په وینو یې مه ماتوه دارنګه بې نه کوې دا نه ده اسانه که تا دا خیال دی چې په وینو به خلک پر شا ځي زموږ ژوند ګډ په وینو کې تېر کړی پښتانه کام ته ما چې وویل دا زموږ قسمت دی چې په وینو کې مزل کوو یو دښمن چې وو بیا بل وو بیا بل وو عزیزانو لاس به ورکوو اتحاد به جوړوو اتفاق به جوړوو عزیزانو زما لخوا زه نه د دې لښکر مشري غواړم نه د دې لښکر باچي غواړم د تاسو زه به اول قرآن وکړم زه به د ګرد پښتانه پر مخ دا قرآن وکړم چې لا اله الا الله محمد رسول الله یا پټ یا ښکاره ولکه یې د جرنیل سره تعلق وساتم یا د آیسای سره یا د آیمای سره دا قرآن د ما سره وکړه ته د مخه زه درپسې هر څوک چې راځي راسي د لښکر پر مخه بوځو دا نوس کولی چې موږ به هلته هم یو دلته به هم یو موږ به خپل ځان صفا کوو ښکاره به وایو د آیسای سره د فوج سره د ام آی سره زموږ په دې نشته یو ملک پرې خروجو نه چلېږي بهترین فوج د پاکستان جوړ یو ملک پرې جاسوسي ادارو نه چلېږي بهترینې ادارې جوړېږي آی اس آی ام آی اف آی شپږ کاته جنګیان لیکن یو مهرباني به کوې لکه د دنیا فوجونه چې ګزاره کوي پاکستان فوج محترم حافظ صاحب مهرباني به کوې ته به هم هغه رقم ګزاره کوې لکه امریکن فوج ګزاره کوي ته به هم هغه رقم ګزاره کوې لکه فرنګۍ کې فوج ګزاره کوي ته به هم هغه رقم ګزاره کوې لکه چینی فوج ګزاره کوي آی اس آی ام آی زنده‌باد بهترین ایجنسیان لیکن تا حلف اخیستی دي ما هم اخیستی د موږ څه دویم وار چې زه اسمبلۍ له ورغلم حلف چې واخیستی درې کاله موږ تېر کړي وو د نویستو د 3 نوي پورې په 3 نوي چې اسمبلۍ راغله چې حلف یې واخیستی ګورنري پلار په دغه کې وو سپیکر و زه ورته ولاړ شوم ما ورته تا د موږ حلف واخیستی چې موږ به د آئین دفاع کوو د آئین به دفاع کوو دا هسې رسم دی چې تېر شو که په دې الفاظو به موږ په ایمانداري عمل کوو ول دا ته څه وایې ما زه په اردو درته ګایېږم تا د موږ حلف واخیستی چې زه به د آئین دفاع کوم زه به د آئین ملګری ول زه دغسې درته وایم الفاظ نه دي دا په دې به موږ ولاړ یو ما ورته بیا به څه کوو
هم درې کاله بعد یو جرنیل را روانې آیین یې په مخه راخیستی بیا به موږ د دې مخه څنګه نه شو موږ د دې چی شي راسه یو هلته موږ څه بل واخه د موږ څه یو بل الف واخه دا واخه چې په کومه ورځ جرنیلان په آیین کې وختل د پاکستان ولس به سړکانو ته راوځي مخه به یې والشيخ صاحب आप क्या कह रहे हैं دا خو ستا منبري تللی سلمان بدماس بد حلف واخه موږ اخیستی دی د دوی حلف دا دی د ایجنسي والا هم د فوج والا هم چې زه به په سیاست کار نه لرم راسه خپل حلف ټینګ کړه موږ پر خپل حلف کښېنو د هېڅ چا څه خیرات نه غواړو نه زکات غواړو نه د امریکن غواړو زما په وطن کې چې الله پاک کم نعمتونه پیدا کړي دي پر دې باندې زما د بچي حق آیني ذمهواري راکړه ویې منه ګټ ماته مه راکوه د بلوڅو سره یې ومنه د سندي سره یې ومنه بهترین مرګ به جوړ بلوڅ ماما ته زه یو خواست کوم ګیله نه کوم اخترجان غوړ ګیلې کړې وې زه بلوڅ ماما ته یو خواست کوم دا خپل افسران پوه کړه ته وایې چې زما د ګوادر مځکې خلکو الاټ کړي دي دا الاټمنټ غلط دی دا الاټمنټ موږ نه منو نو زه تا ته خواست کوم چې د بلوڅ ګوادر مځکې وغیر بلوڅ الاټ کېدل یا د غیر لوکل ته الاټ کېدل ناروا دي ته یې واپس کوې مهرباني وکړې ستا افسران هم د بازۍ د کاسي د سیاسینځي مځکې وشاته نه الاټوي تا د بازۍ خلکو 15,000 یې کړه 6,000 یې کړه 25,000 یې کړه 10,000 یې کړه الاټ کړي دا الاټمنټونه به ګډ کینسل کېږي ګیلو عاصم ګیلو دا دغه مجسټریټ دی د پټوارخانې دی په مذاکراتو کې دغه سره لګیا دی ګیلو ستا په دسخط تا د غبر دې خواته د بازۍ پښتانه په رکاو مځکې و فلاني بلوڅ ته فلاني بلوڅ الاټ کړي دا الاټمنټ د پښتونخوا وطن دغه سیاسي پارټیانې چې داسې دي یوه یې هم نه مني دا ګډ کینسل کېږي دا ټول به کینسل کېږي ماین اینډ منرل به کینسل کېږي ټول هر شی به دغه کېږي بیا به مذاکرات سره کوو او که ته توپک په ته زورور یې ټیک زه به ګزاره کوم ته زورور یې ته ما وژنه لیکن زه تا ته پر خپل حق خامخا درېږم پر خپل حق درېدل دا د بهترینو انسانانو حق خدای پاک دا وایي خدای پاک وایي پر حق ودرېږي ملګری مخکې ما وویل رسول الله مبارک وایي چې جابر سلطان سره رښتیا خبره بهترین جهاد موږ هېڅ چا سره بد نه کوو د خپل وطن ژغورنه د خپل وطن ساتنه د خپلو عزیزانو ساتنه د خپلو بچیانو ساتنه دا د وطن پر غړیالیو سپین ږیرو عالمانو توریالیو خلکو پور ده خپلې سرګرستۍ جوړې کړئ خپل دغه برابر کړئ نه توپک راخو نه ډنډې راخو په چمن کې ما څه وویل په چمن کې ما دا وویل وکامه بده ورځ در باندې را روانه ده هر کور و دې کار ته یو سړی ورکړه دا د وطن ژغورنه چې ته کوې شکر دی بچیان ډېر دي یو دې پیسې ګټي یو دې ټیکهداري کوي یو دې پلانې کار کوي یو هلک د هر کور و دې کار ته ورکړئ چې د دې کام په دې کار کې لګیا سي بیا به تربیت سي بیا به دغه سي نارې جوړې کړي نیمه ګنټه نه وسوېد جعفر خان خوارکی ګورنر هاوس د دې سره خو کار نه لري جعفر خان ته یې ویلي وو چې ګرد کیبینټ راوغواړه ګرد یې کتار کښېنولي وو کاغذ یې په لاس ورکړی چې محمود ویل لښکر جوړ کړئ دا ډېر د پاکستان خلاف بغاوت دی پلانا ده کوسه صاحب خوارکي دا بیا په یو چا اف آی آر داخل کړ اوس شکر دی پر مولانا صاحب یې ماغه ټک کړ ډېر شو د خدای فضل پر مولانا صاحب یې ماغه ټک کړ دغه فرق چې کار پرو کې زموږ سره خلاص ورور موږ خامخا زه اوس هم بیا وایم عزیزانو هر څوک مهرباني کوي د کام د ژغورنې لپاره د کام د عزت ژغورنې لپاره د کام د آبادۍ ژغورنې لپاره د کام د ښځو د آب ژغورنې لپاره یو سړی د خپل کور و دې کار ته ورکړي ډېر خلک یې موږ ډېر د دنیا جهان لیونیان پر شا بیولي آیش تخته پهلوان دی آیش اندانې پهلوان نه دي غرژړی یې ډېر دی قسم دی چې په ورځ وویلې که دره به جوړه شي په ورځ یې ولاکه وویلو جنګ نه ورسره کوو جنګ نه کوو لیکن دا خبره موږ کوو ګوره هر کار افوار خلک وایي د ظالم و د مظلوم جنګ په ورځ شروع سو چې مظلوم ورته یک که
کلمه شریف هم د لاسه شروع کېږي یا لا یو شی به موږ خپل بچیانو ته زده کوو چې بچی زوی دا کار به کوې دا کار به کوې دا به کوې که مجبوره سي دا به هم کوې تر دې فاخوا بیا نه کوې دا یا کول د بهادرۍ نښه ده یا به وایه ظالم ته یا به وایه بل مې سپروړی مرګ خو ستا د ښاغلي و د نه ښاغلي منځ کې دا فرق دی ښاغلی سړی یو ورځ مري نه ښاغلی هر مازدیګر مري پر یو کونج چې راګرځي یو ورته ولاړ دی ورته د هغه ځان چپ کړي بیا هلته بل سپی غاټ بیا چې د هغه ځان چپ بیا بل سپی غاټ د هره ورځ مرګ ډېر ګران کار نه بد کوو موږ د خدای پاک هغه بندګان یو چې موږ ته وایي وایي ته کرکه کوئ علما ناست دي د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په دویمه غزا کې احد کې د ابوجهل د ښځې د هندا په دغه باندې ابوجهل چې په هغه جنګ کې مړ شو په اول جنګ کې غزا کې بدر کې نو دې خپل حبشي غلام دا وساتئ خو د حبشي بس دا کار دی که تا امیر حمزه سید الشهدا شهید کړ مړ دې کړ زه تا ازادوم کیسه خو معلومه ده ګل جهان ته حبشي امیر حمزه شهید کړ دې خبر ته غوږ ورسې عزیزان خصوصا دا زموږ د شهیدانو بچیان چې کوم دي دا سړی چې امیر حمزه شهید کړی و دې کلمه وویله مسلمان شو مسجد نبوي ته راغی کلمه یې وویله رسول الله مبارک محمود نو نعوذ بالله نواسي و رسول الله مبارک و رحمت للعالمین و هغه ورته وویل چې کلمه خو دې وویله رالې یوه شپه د ما سره کوي چې څه وخت په مجلس کې ته ناست یې ما ته مخامخ مه کښېنه رسول الله مبارک رحمت للعالمین د خدای پیغمبر وهغه قاتل ته چې د ده اکا یې څېرلی و لکه زموږ بچیان چې څېرلي هغه ته یې وویل چې کلمه خو دې وویله چې څه وخت مجلس یې ما ته مخامخ مه کښېنه ولې زه تا ته وګورم ما ته مې رمضان آیات پیغمبر د خدای خپل قاتل ته د خپل هغه قاتل ته چې اسلام یې هم راوړی دی توبه یې وکړې ده دا ورته وایي چې ما ته مخامخ مه کښېنه ما ته خپل کار راغلی تا به زه وژلی یم سرفراز ماما ډیپټي کمیشنر صاحب چیف سیکرټري صاحب بیا به روانو ملتونو به غوړیې دغه سره به مذاکرات کوي د مظلومانو سره دارنګه ولکه ته خوند پر واخې بیا یې موږ پر واخو سرفراز بابو که مهرباني کوې که رښتیا مذاکرات کوې مذاکرات دا چې تا ګرد حکومت یې د خلکو قاتل دی دومره همت نه لرې ورته نه په استعفا کېږي سرفراز صاحب ته په تکلیف وې ته په علاقه کې پلاني سړي په مخ اخیستې وې قبیلې موږ ستا په سر ودرېدو موږ خواست وکړو پیپلز پارټۍ ته بېنظیري ستی په سوو کډې شیرپاو کلي ته مار کړي په سوو کډې د دوی و د راجې بکشانو د میر رمضان د پلار درې پښې دي دا کار ولاړو هلته بیا اکبر خان بکشي سره زموږ اختلاف اختر خان بکشي زموږ په دې قوبل کې زیاتوبونه د موږ سره کړي لیکن چې د ده سره بیا بد وسو بیا موږ د پر بکشي د مظلومیت دفاع کوي موږ هر وخت د هر ظالم په مقابله کې د مظلوم پر سر لاس نیولی دا موږ د کړې ده پښتانه خو د خامخا کوي ما خو پښتونخوا ملایمه پارټۍ ته په وار ویلي چې وروره په خدا کې یا ته مسلمان یې یا ته پښتون یې که په دنیا کې یو ځای ظلم کېدی او ته د مظلوم د خوا نه وې ولکه یې د مور شیدې درله حلالې کړم یا د پلار هر ځای چې مظلوم و موږ به د مظلوم ملګري هر ځای چې ظالم و موږ به یې مقابله کوو سرفرازه چې ته مظلوم وې موږ ستا ملګري چې اکبر خان مظلوم و موږ د اکبر خان ملګري کړي چې که بل چا څه دغه کړی دا نو بیا بده خبره ده نو اوس ما او تا ته ژوند سره کوو ډېرې خبرې نه سره کوو راس سر خلاص د دوو سیالو وروڼو په حیثیت چې په دې وطن کې به زما حق څه وي ستا حق به څه وي سره خلاص کړو داسې د ډیویژن په نامه د ضلعو په نامه سیوی په زیړي ګډه کړه کوټه په پلاني ګډه کړه دا نه روا خبرې برټش بلوچستان کې د پښتانه چې کوم بلوچ علاقې دي بکشي علاقه ده مرۍ علاقه ده چاغي ده روشکي ده
او جمالیان چې پر هغه خوا یې بیا ستا خوښه لیکن د پښتانه علاقه په یوه نامه په بل نامه یو ځای پورې وهل بل ځای پورې وهل دا زموږ منځ کې خوابدۍ راولي دا زموږ منځ کې دغه راولي بیا موږ جنګ په ګټه نشو سره کولی جنګ به هغه وخت په ګټه کوو چې ستا دښمن به زما دښمني زما دښمن به ستا دښمني ستا دوست به زما دوست به ستا دوست علاقه به سره کوو د سیالو رنګه دا بلوچستان بهترین چلولی شو د پښتانه خپل وطن معلوم دی د بلوچ خپل وطن معلوم اوس نورې خبرې زه نه کوم بدکار دی دا مرکه د دې نه ده د جزانو ډېر د خوند خبرې وسوې ډېرې ښې خبرې وسوې دا درنه به چلیږي به که بیا هر وخت فیصله وسوه دا خو به خلاصه شي لیکن زموږ مجموعي ګډ کار پاته دی زموږ د غرونو انتقالونه شوي دي زموږ د معدنیاتو انتقالونه شوي دي زموږ د فلانا انتقالونه شوي دي په دې کې